السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پرفارمنس او ټرست څه ته وایي؟ زما خوږ بچیا چې تاسو ته کله یو کار حواله شي او هغه کار تاسو په ښه طریقې سره وکړئ او تاسو هغه ریکوایرډ ریزلټ حاصل کړئ نو دې ته تاسو پرفارمنس وایي. خو د ټرست تعلق د ریکوایرډ ریزلټ او نتیجې سره نه وي بلکې د دې تعلق د انسان د بیلیف او د آیډیالوژي سره وي. مثلا تاسو دا کار ولې په ښه طریقې سره کول غواړئ او تاسو ولې دغه ریکوایرډ ریزلټ حاصلول غواړئ. کو چېرې فرض کړه ستاسو مقصد دا وي چې یاره دا کمپنی او دا اداره ښه شي، د دې امپیکټ نور هم زیات شي او د خلکو په ژوند کې خوشحالي راشي، روزګار عام شي او د یو بل سره مینه او محبت سیوا شي، نو دا ستاسو یو ډېر ښه نیک مقصد دی او ستاسو یو لانګ ټرم ویژن دی. نو تاسو چې څومره هم کار کوئ نو تاسو باید ټرسټ وردي او قابل اعتماد ګڼلی شئ ځکه چې تاسو د ادارې بهتري غواړئ. خو که چېرې فرض کړه تاسو دا بیسټ ریزلټ د دې دپاره غواړئ چې تاسو ته پروموشن میلو شي، بونس میلو شي، پیسه وګټئ او ستاسو د ادارې د طریقې سره ورسره کار نه وي نو بیا تاسو ټرسټ وردي نه ګڼلی کېږئ. بلکې کله کله داسې انسان ته خلک لالچي وایي چې صرف خپل ځان سره کار وي او د ادارې په طریقې باندې اړو کار نه وي. خو صرف د پروموشن او د باس د خوشحالولو دپاره کار کوم نو څه نقصان وي؟ زما خوږ بچې که چېرې ستاسو لانګ ټرم ویژن نه وي او یو ښه مقصد مو نه وي بلکې صرف پیسه، پروموشن او د باس خوشحالول وي نو تاسو به هر وخت په ټینشن کې ځکه چې ستاسو نظر خو په ریکوایرډ ریزلټ او په نتیجه باندې وي نو چې په هغې کې کله نور له شل راځي نو تاسو به خپل سبارډینیټ ته هم غوسه کوئ، خپل کولیګ ته هم غوسه کوئ، ستاسو په اټیچیوډ او بیهیویر کې به هم ډېر نیګیټیو اثر راځي او ستاسو د ادارې ماحول به هم انسیف انوایرمنټ وي او د دې نقصان به ستاسو په صحت، ستاسو د سبارډینیټ او د کولیګ په صحت باندې هم غورځېږي او په لانګ ټرم کې د ادارې په طریقې باندې به هم د دې اثر غورځېږي. یعنې دغې ادارې ماحول به دونه انسیف وي چې خلک به کوشش کوي چې تاسو نه لرې وتښتي او دغه اداره پرېږدي. د دې باره کې موږ یو تفصیلي ویډیو الریډي هم جوړه کړې ده. خو د ویژن او د ښه مقصد دپاره کار کوم نو څه فایده به وي؟ ګوره زما بچې چې کله ستاسو یو لانګ ټرم ویژن وي او یو ښه مقصد وي نو ستاسو نظر به بیا په نتیجه او په ریکوایرډ ریزلټس به نه وي بلکې په دغه ریکوایرډ ریزلټ ته رسېدو دپاره چې ستاسو کلیګز او سبارډینیټ کم کار هم کوي او په هغې کې د هغوی نه غلطي وشي نو تاسو له به غوسه نه درځي بلکې تاسو به ډېر په مینه او محبت سره هغه پوهوئ چې ګوره انسانان یو موږ به خامخا غلطي کېږي او چې کوم خلک کار کوي نو د هغوی نه غلطي کېږي نو ځکه به چې تاسو نه غلطي وشوله نو په ځای د دې چې تاسو غوسه وکړئ او هغه پرشرایز کړئ او د هغه بېعزتي وکړئ تاسو به په مینه او محبت سره هغه پوهوئ نو یو فایده خو به دا وي. دویمه فایده به دا وي چې تاسو سره به د هغې کولیګز او سبارډینیټس مینه او محبت سیوا کېږي او د هغوی په تاسو باندې ټرسټ سیوا کېږي چې کله مونږ کار کوو نو غلطي رانه وشي نو صاحب مونږ ته نه غوسه کېږي بلکې صاحب مونږ ډېر په نرمۍ سره پوهه کوي نو هغې کې به کنفیډنس راځي او نو ستاسو په اداره کې به کریټیویټي سیوا کېږي او د دې وجې نه به ستاسو اداره خپل منزل اړخ ته ډېر په اسانۍ سره ورسېږي. د مثال په توګه باندې توماس ایډیسن نوم به تاسو اورېدلی وي. دا هغه کس و چې د بلب ایجاد کړی و. وایي چې زر پیرې دې ناکامه شو. څه مطلب شو چې زر پیرې یې غلطي کړې وه خو که چېرې په دویمه، درېیمه، لسمه یا په سلمه پیره باندې چا دې بېعزته کړې وې او د ده په غلطۍ باندې ده ته سختې خبرې کړې وې نو دې به ډسکریج شوي وو نو ځکه دې کامیاب شو چې زر پیرې دې ناکامه شو خو پس د هغې نه هم د همت کو چې نه زه به دا بلب جوړوم او اول اخر هغې کې کامیاب شو او نن تاسو ګورئ رڼا ده. نو دغه شان دی که چېرې تاسو په خپله اداره کې رڼا راوستل غواړئ، مینه او محبت راوستل غواړئ نو په غلطو باندې خپل کشران بېعزته کوئ مه بلکې په مینه او محبت او په ښه نیت سره هغوی پوهه کوئ. سر چې څوک غلطي وکړي نو موږ له غوسه ډېره راځي نو موږ څنګه برداشت وکړو؟ زما خوږه بچې تاسو دا سوال ولې وکړه؟ د دې لپاره چې زه ښه انسان جوړ شم. اوس تاسو لږ ساعت دپاره غور وکړئ. که د دې سوال باندې تاسو ته زه غوسه شوی وي او تاسو ته به وي چې دا هم داسې سوال دی تاسو له دا هم نه درځي نو تاسو به خفه کېدئ او که نه او جي او په زړه کې به دې افسوس نه کوو چې ما دا سوال ولې کوم. او جي نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو په نالج کې به زیاتوالی شوی و نه جي او په جهالت کې به زیاتوالی راغلی و؟
او دي نو کله چې جهالت زیات شي نو څه نقصان کیږي؟ په معاشره کې به ظلم وي او جنګ جګړې به وي او موږ به د ژوند نه تنګ یو. بچي تاسو لږ سوچ وکړئ، آیا تاسو دا غواړئ چې زموږ په کور، دفتر او په معاشره کې د ظلم، جنګ جګړې او پریشاني وي؟ نه دي. نو ګوره بچي چې کله ستاسو په ذهن کې دا خبره ناسته وي، که څوک غلطي وکړي او زه ورته غوسه وکړم نو دا نقصانات به کېږي، ظلم به راځي، جګړې به وي او پریشاني به وي. نو تاسو اوس لږ سوچ وکړئ چې تاسو له بیا غوسه درشي، بلکې تاسو له خو به په هغه انسان باندې چا چې غلطي کړې وي ترس راځي او رحم کوونکی به جوړ شي. نو دغه شانتې کله چې موږ ته پته وي چې د غوسې فایده کمه او نقصانات سیوا دي، نو بیا موږ په خلکو باندې غوسه نه کوو، بلکې کله کله خو دا غوسه خلک ځکه کوي د خلکو په ذهن کې دا خبره ناسته وي چې زما په دې غوسې سره باید دې کس ته فایده به ورسېږي او دا کار بیا دې غلط نه کوي. خو داسې نه ده، زمونږ د غوسې هغه ته د فایدې په ځای نقصان ډېر زیات رسېږي، د هغه عزت نفس مجروح شي، د هغه یو خو زړه خفه شي، دویم دا چې هغه کې حوصله ختمه شي، درېیم دا ده چې بیا به نوی کار ته هغه لاس نه اچوي، ځکه چې هغه ذهن کې به دا خبره پرته وي چې کله زه داسې کار ته لاس واچوم او لږه غلطي وشي نو صاحب راته غوسه کېږي او بېعزته کوي مې، نو ولې به هغه ستاسو په اداره کې داسې کار کوي چې هغه نوی کار وي، نو ستاسو په اداره کې به کریټیویټي هم راځي او د خلک به تنګ هم وي او خلکو کې به حوصله هم نه وي. سر که موږ غوسه نه کوو نو خلک به زموږ د ښه اخلاق نه غلطه فایده اخلي. زما خوږه بچیا، کله چې موږ د زړه نه د یو بل کس په غلطۍ باندې د هغې بېعزتي نه کوو او هغه ته غوسه نه کوو، بلکې د هغه د اصلاح او د پویولو کوشش کوو په ښو الفاظو سره، په ښه نیت سره، د موقع محل مطابق. نه صرف د انسان خو لا پیدا چې ځناور به هم ستاسو د ښو اخلاقو نه غلطه فایده نه اخلي، بلکې ستاسو وفادار او لایل به جوړیږي. او تاسو ته زه یو مثال درکوم، د ښکاري سپي نه وي د دو استاد لومبي د سره تعلق جوړ کی، بیا ورسره ډیره زیاته مینه او محبت کوي او دې سره سره ټرین کوي. په د دې ټریننګ دوران کې د ښکاري سپي څو پیریره غلطي وکړي، یعنې د ښکار په خپله وخوري، خو بیا هم هغه ته پنشمنټ او سزا نه ورکوي، بلکې په مینه او محبت سره ټرین کوي. او یو ورځ داسې راشي چې دا ښکاري سپي دونه وفادار شي، دونه ټرین شي چې په خپله خو وکې وي خو په خپله خوله کې یې ښکار نیولي وي او خپل مالک لی راوړي. نو چې یو سپی په مینه او محبت سره د ټرین کېدو نه پس دونه وفادار جوړېدی شي، نو موږ خو اشرف المخلوقات یو، موږ به ولې وفادار نشو جوړېدی؟ خو اصل پرابلم دا دی چې زمونږ لانګ ټرم ویژن نشته دی او د هغې ویژن د حاصلولو دپاره صحیح مقصد نشته دی. او بیا کم خلک چې موږ سره کار کوي نو زمونږ په نتیجه باندې نظر وي، زمونږ د هغې انسان په کوشش او په صحیح نیت باندې نظر نه وي چې دا خو په صحیح نیت سره روان دی، خو خپل کوشش کوي، نو خامخا به دله غلطي کېږي. نو هغه یو ځل، دوه ځله یا درې ځله یا لس ځله غلطي وکړي نو موږ ته زړه ووهي او موږ غوسه شو. نو کله چې موږ غوسه شو نو د هغې دا نقصان وشي چې هغه زموږ نه بېزاره، موږ د هغه نه بېزاره، د هغه په موږ باندې اعتماد نه وي او زموږ په هغه باندې اعتماد نه وي، او د دې وجې نه په کور، دفتر او په معاشره کې بې اعتمادي پیدا کېږي او د خلکو پرفارمنس باندې غلط اثر غورځېږي. نو که چېرې فرض که موږ په مینه او محبت سره د یو بل د غلطو اصلاح کوو نو بیا به هرګز زموږ پرفارمنس به خرابېږي نه، بلکې زموږ ټرسټ به هم سیوا کېږي او پرفارمنس به هم سیوا کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. لوی سړی شي بچي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.